ملا برادر، طالبانو د محمد اشرف غني د وژلو هیڅ پلان نه درلود. سلام، ستړي مشئ، پام وکړئ د نن ورځې مهم خبر ده. د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا لومړي مرستیال ملا عبدالغني برادر ویلي کابل ته د ننوتلو پر مهال طالبانو هیڅ داسې پلان نه درلود چې ګواکي پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني دې ووژني. نوموړي دا څرګندونې وروسته له هغه څه کوي چې په خپله پر سول شوي ولسمشر محمد اشرف غني او ورته یو شمېر نږدې کسانو ویلي طالبانو پلان درلود چې د پلازمینې کابل له نیولو وروسته ښاغلی غني ووژني، خو د طالبانو مهم مشر ملا برادر د افغانستان ملي راډیو تلویزیون سره په ځانګړې مرکه کې دا ادعاوې رد کړې دي. ملا برادر دې مرکې کې ویلي ګڼ شمېر افغان مشران او سیاستوال دا مهال افغانستان کې دي او د ده په وینا عادي ژوند کوي او له خلکو سره ګوري. ظاهرا د نوموړي اشاره پخواني ولسمشر حامد کرزي او پخواني اجرایه رئیس عبدالله ته وه چې دواړه د طالبانو له واکمنېدو وروسته کابل کې پاتې شول، خو پر ځول شوي ولسمشر محمد اشرف غني د نوموړي نږدې سلاکاران او د پخوانۍ کابینې ډېرې غړي د کابل د سقوط پر مهال له افغانستانه ووتل. ښاغلي غني د کابل له پرېښودو یوه ورځ وروسته په یو ویډیویي پیغام کې ویلي وو دا ورته د منلو نه وه چې د افغانستان یو بل زعیم یا مشر دې هم پلازمینه کابل کې ووژل شي. د نوموړي اشاره د افغانستان یو بل پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله ته وه چې په 1996 کال کې طالبانو د پلازمینې کابل له نیولو وروسته په دار وځړاوه. او د طالبانو د رئیس الوزرا لومړي مرستیال عبدالغني برادر وایي د دوی مشر ملا هبت الله ټولو وګړو ته عمومي بخښنه اعلان کړې چې په هغه کې د پخواني حکومت چارواکي هم شامل دي. ښاغلی برادر د حکومت پخوانۍ څیرې په فساد تورنۍ کړي او ویلي دي چې دوی نشوای کولی د فساد، قتل او لوټمارۍ خپل عادت پرېږدي. دا و چمتو کلی خبر، تر بیخي چارې ښه وه.